Afganistan. Afganistan selam Türkiye. Arkadaşlar. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې تر دا مهاله پرې جوړ یاست، ژوند او زندګي هم په خیر یې. الحمدلله ستاسو د دعا په برکت زه هم سره ښه یم، جوړ او روغ. نو د خیر سره نن راغلي یو د استانبول یو تاریخي ځای ته چې هغه ځای صرف د ترکانو دپاره اهمیت نه لري بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره اهمیت لري. دا ځای چې دی د سلطان احمد ماسک په نامه نومیږي، د سلطان احمد جامع په نامه. وینې دغه شاته د سلطان احمد جامع ده او د هغې چې دې خواته دا دې وینئ دا بیا آیا صوفیه وه، اوس یې دغه مسجد جوړ کړي، دا څو میاشتې کېږي. په دې ویډیو کې د خیر تست یو سرپرایز هم لرم. نن په دې هم دلې راغلی یم چې دلته د یو ډېر مهم شخص سره وینم. نو دا یو میټ اپ دی، یوازې به دی نه وي، شاید نور یوټیوبران هم وي، خو د ده سره مې په دې غوښتل چې ووینم ځکه چې دا ما دا کومه هڅه کړې ده د یوټیوب چینل د جوړېدل ده، ډېر څه د ده لاس و پکښې، ځکه چې ده ډېر موټیویټ کړم، ډېر یې وهڅولم چې داسې خپل چینل جوړ کړم. هغه په دې چې دی دغه یوټیوب ویډیو چې جوړوي ډېر یې چاته اسانه کړي. نو زه هم بس د ده پر خبرو پر لاره لیکه روان یم د خیر سره چې څنګه به شي. نو اوس تقریبا یو 20 دقیقې پاتې دي د میټ اپ دپاره چې دا میټینګ کېږي. نو مال د هغه پورې به زه تاسو ته یو کوچنۍ ویډیو جوړه کړم چې یو څه خوند ځینې واخلي، خدای دې وکړي. او د جمعې لمونځ چې دلته دا کېږي بیخي ډېر راشي، بیخي ډېر خلک یې ماشاءالله. نو انشاءالله تعالی یو ورځ به د خیره زه په هغه کې ویډیو جوړوم چې هغه منظره هم در ښکاره کړم تاسو ته. هوا چې ده ماشاءالله بیخي ښایسته ده، موسم دا چې تاسې وینئ وریځ ده، ښه ښایسته هوا پر چلیږي. یخ 2 ورځې دمخه یخ ډېر و، اوس هغه هم ډېر څه پرې کم شوی دی. دغه لا پر ما دغه پرچم ډېر دی، په دې کې مې ګرمي کېږي. نو هم خبر چې هوا نن سمه ده. دا بیا فاونټین دی، فواره ده نه دلته. نو بس دا خلک ناست دي، شر و شور دومره نشته، بلا د اوبو د اواز څه خوند اخلي. د اوبو اواز خو هم خوند کوي، انسان دماغ ته ډېر آرام ورسوي. دغه ټوریسټ ګایډ دی، نو دی بس د خارجیانو ورته راغلي دي، نو بالا پر دا جامو پر دا تاریخي اثارو ګرځوي، د تاریخ په حواله سره دوی دغه کوي پوه کوي چې پر دې ځای څه شوي وه، څنګه شوي وه، څه وخت شوي وه. نو د دې ګرد انفورمیشن چې دوی ورته دغه کوي، واضح کوي. موږ یو دا په د عبدالولي سره چې فلاینګ د ورلډ چینل هم لري، هر یو به یې پېژني. موږ چې یو کوچني یوټیوبران یو، دی انسپایر کړي و دا کار. بس د دې چینل سبسکرایب کړئ او دا نوی نوی چې کوم دی راغلی دی فیلډ ته، نو بس چې څومره دی سپورټ کوي دا به ښه او نیک کار دی. په نیک کار کې خو بیا دغه نه وي په کار کوي. ډېره ډېره مننه، تشکر. تا هم ډېره مننه.
خلاص وو نو د میټاپ د دې په اړه وو چې دا نوي خلک د لیره شفټ سوي دي استنبول ته نو په هغې کې پاکستانیان افغانان انډینز او د هغې څخه بنګلادیشان هم دي نو دوی ډېرې ستونزې لري نو د هغو ستونزو هوارېدو دپاره مو یو کوچنی وټساپ ګروپ جوړ کړئ نو چې بیا یو د بله سره همکاره سو نو دا یو ښه خبره ده یو کار به مخته ولاړ شي ځکه چې دلته د چا چې ژبه نه یې زده نو ډېر ستونزې او ډېر مشکلات لري او بل دې ځای ته به د خیره یو بله ورځ هم راځو ځکه چې تاسو ته مې دا دوې جامعګانې نه کړې د ښکاره زه اوس ناوخته دی او مقصد مې اصل کې د میټاپ و نو بله ورځ به راسمه د دې منظره به تاسو ته خامخا در ښکاره کوم نو در بل لوګه پورې ما ته راکړي اجازت د خدای په امان